سند راځو سره راغی هغه موږ له دا مشوره راکړه چې شاید دغه وخت کې د ولسي ادبي جرګه پېښور چې دا جوړ شوې وه یا که د هغه ذهن تناسب و خو موږ ته وایي چې تاسو دلته د ولسي ادبي جرګې په نوم باندې یو جرګه د پښتو ادب جوړه کړه چې هغه د پښتو نو هغه وخت بیا موږ دغه جوړه کړله یو ادبي جرګه ولسي ادبي جرګه پښتو ولسي ادبي جرګه په هغې کې زه چې فزدراني د هغې صدر وم رفیقین سیلاب چې وم هغه د هغې جنرال سیکرټري وم چې هغه اوس تقریبا یو 3-4 میاشتې کېږي یا 15 میاشتې به کېږي چې هغه وفات شو هغه شاهین هغه وخت کې تخلص کړ دا مرتضی خان شاهین نه هغه شاهین نو هغه بیا دغه پنګور او د دې کتابونه موږ هغه وخت بیا غوښتو او بیا په ممبرانو کې وو نو حکیم شعیب محمد شعیب خانزاده زید الله خان او سید ماترشاه باچو او داسې نور صدیقي کسان چې دا ادب سره تعلق وکنه نو دا هغه وخت موږ د ادبي جرګې جوړ کړه بیا چې زه لاړم او زه ایرپورټ ته لاړم او دغه شون بدل دغه بیا پاتې شوله خبره او دغه یو څه دی چې دا او دا اشنغر ادبي جرګې نه ټولنه مخکې دا ولسي ادبي جرګه پرځاو اعظم صاحب چې دی اعظم صاحب دې زما په خیال چې په اتم هم کې سم کې نو زه چې به کله پکتیا رالم دا وخت زه په دغه کې وم ایست پاکستان پکتیا رالم نو چې زه به رالم نو اکثر به موږ داسې کوله چې د زنګ په دې زوړ بازار کې اوس خو بازار بار وته نو زنګ دې سر کې پور سره بازار او زوړ بازار لکه چې په ټولو کلو کې تقریبا د ایوانو داسې بازارونو زاړه هغوی د کلي په منځ کې دي نو د کلي په منځ کې څنګه د کبابو کړکیو او د هر څه به ټول لوی بازار نو موږ به رالو ماسخوتن ماښام هم دا ډوډۍ به په کړو په کمي باندې خوړله به چې کومې پورې اسلامي کالج جوړ نو نو زما په خیال چې څنګه پښتو شاعري چې په هغه جوړ هغه دغه باندې روانه وه که نه کلاسیکي دغه و د رحمان بابا او دغه څومره چې نو هم په هغه تر باندې هغه بس هغه لیکي کې فقیر کله چې اسلامي کالج جوړ شو دلته دا نوي کلي خلک پکې داخل شو خو په اسلامي کالج کې داخله وم دا یو سړي کار نو هغه خلک پکې داخلېدل چې هغه باحیثیته خلک وو خانانو جاګیردارانو ملکانو چې هغه یې افورډ کول چې هغه وخت کې پیسه خو ډېره کمه وه او د هغې د پیسې ویلو زیات و خو چا سره پیسه نه وه نو دا کله چې دې کالج کې داخل شو او بیا د انګریزي تعلیم راغی د انګریزي دغه لټریچر سټډي کو لټریچر شاعري وکړله انګریزي نو دوی کم از کم بیا چې دوی همدغه طرف ته مخه کړله په هغې کې ډېر ساعته وو هغه میجر یونس خلیل و دغه څه ورته وایي مفتون صاحب و دا ګڼ کسان دا یو ټولې و چې هغه دا نوې کولو نوې دوی چې دغه جوړ کړ یو غیر تنظیم یې جوړ کړ په هغې کې به دوی یو بل سره ملاوېدل او دا یو هغه جوړ کړ چې دا پښتو چې ده نو دا دې کې جدیدیت او نو په عمري ځل باندې پښتو ادب کې د دیوان په ځای دغه اساس چې کوم خپل نظمونو کې کتاب یې چاپونه هغې نوم کېښود د بیدیا ګلونه دا عمرې ځل چې هغه هغوی د هغې نه پس چې دی نو کوم یونس خلیل چې و هغه خو ډېر کومه شاعري کړې ده ډېر لږ یې کړې ده خو ډېره ښه خاص کر په غزل کې هغه یو نوم او کم از کم چې بیا د هغې نه پس مفتون صاحب چې راغی مفتون صاحب یعنې هغه دومره ښه شاعري کړې ده دا خاص کر دغه باندې منظرکشي او منظرنګاري باندې چې هغه ته کمال حاصل و دا زما په خیال دی چا ته او د هغې نه پس د هغه چې کوم د شاعر دنیا شو د هغه خپل نو مطلب چې دا نوې جنریشن چې راغی چې دوی انګریزي تعلیم او انګریزي ادب یې وکړه نو دوی پښتو ادب په یو نوې سمت او په جدیدیت په طرف روانه کړي او د هغې نه پس خلک زامن ټول او نور چې روان دي د هغوی په نقش سره باندې قدم کېښوده